ملګرو وایي پاکستان امریکې له اړې ورکوي د ایران خلاف. دا به ډېره غټه غلطي کوي په دویم ځل باندې څنګه چې پاکستان افغانستان خلاف امریکې له اړې ورکړې وي، نو دغه شانتې دا به په دویم ځل باندې د پاکستان د تباهۍ خاص کر د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د تباهۍ دویم قدم وي. دا بیان را سره واورئ. په قومي اسمبلی کې دا حامد رضا دا بیان کړی دی او په انټرنیشنل میډیا باندې هم چلیږي چې پاکستان امریکې له اړې ورکوي د ایران خلاف، او چین پې هم دا غږ کړی دی که اړې دې ورکړي نو زموږ سره هر قسم تعلقات ختم دي او بیا به در سره موږ ګورو. دا بیان واورئ. آپ تو پہلے اس بات کا جواب دینا کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی ایئر بیس دینے جا رہے ہیں ایران کے خلاف، آپ اپنا سمندر دینے جا رہے ہیں ایران کے خلاف. آپ کی وزارت خارجہ نے اس کے اوپر کیا موقف دیا ہے؟ کوئی بندہ بدلائے کیا موقف دیا اس کے اوپر؟ آپ تو چپ ہیں اس لیے کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا. آپ کے تو فلیٹ ہیون فیلڈ کے اندر ہیں. آپ نے تو دا بیان مو اورېدو. دا حامد رضا د پی ټی آی چې په قومي اسمبلی کې دا بیان کړی دی چې امریکې له پاکستان ایر بیسز ورکوي، سمندري لارو له ورکوي د ایران خلاف. ولې چې د ایران د اسرائیل ملا ماته کړه او اسرائیل چې دی هغه د امریکې ناجایزه زوی دی او د یهودیانو ناجایزه اولاد دی. نو ایران والا چې کوم دی د اسرائیل ملا ماته کړه، امریکا به څه نه څه ګیم کوي. او زموږ فیلډ مارشل جنرال سید عاصم منیر هم په امریکا کې د صدر ټرمپ سره بالکل یوازې ملاقات کړی دی او د هغې رنګ به چې کوم دی دغه پښتنو ته او بلوچیانو ته میلاویږي زر تر زر.